عزتمن 50 کې تیر ورځ نایاب بیبي چا ډېر زیاته سخته بېدردۍ سره خپل یار سره یې قتل کړی و چې د هغه نن قاتل ګرفتار شو. راځئ مینوئ هغه قاتل د نایاب بیبي خپل خاوند و چې جانزې بینوم و. عزتمنه په نن هغه ګرفتار شو. راځئ مینوئ چې د هغه قاتل خبرې تاسو سره موږ شریکه کړو چې د ده ښځې د دغه سړي سره سیدالله سره څومره وخت نه غلط تعلقات و او دا پې څنګه شکي شول او ده څنګه خپله ښځه قتل کړه. راځئ مینوئ موږ ته دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان وه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمن تاسو ته یاد وي چې تېره ورځ په چارسده خانمایي علاقه کې نایاب بیبي نامعلومو کسانو پیسې کړې وې او د خپل یار سره یې ایښتې وه. د دې یاد د افغانستان او هغه کس یې میشتې او نایاب بیبي یې میشتې وه چې عزتمن د هغې قاتل نن معلوم شو چې د نایاب بیبي خپل خاوند جانزیب و. خپله ښځه د ده کې د پاره ایښتې وه او په خپل انټرویو کې ویې چې زه په خپلې ښځې نه ډېر وخت نه شکي وم خو زه به کار نه تلم کار ته به تلم او ماښام به راتلم خو یوه ورځ مې هسې په خپلې ښځې باندې شک وکړو او وختي راغلم چې ومې کتل نو دغه افغانۍ زما کور ته دننه شوی چې سیدالله نوم او د اټک سره یې تعلق درلود. هم سمدستي کور ته دننه شوم او پای رنګ مې وکړو دواړه مې ویشته او د کور نه وتښتېدلم. بیا ما په خپله باندې خو هم چغې وهلې چې زما ښځه چا ویشته ده د پردي سړي سره. خو عزتمنو اوس زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې دغه جانزیب ته د اخر کومه سزا ورکړل شي او که دا دې معاف کړی شي ځکه عزتمنو چې ده خپله ښځه د عزت په نوم باندې ایښتې ده د دې عزت یې نه کتل او د پردو سړو سره به یارانې دوستانې کولې او غلط تعلقات پرې ساتل. نو زموږ د نن زه خبر د دې ځای د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.